کولای شو یوټیوب په افغانستان کې استعمال کړو، څنګه کولای شو چې د یوټیوب څخه په افغانستان کې پیسې وګټو، څنګه کولای شو د یوټیوب څخه په افغانستان کې پیسې ترلاسه کړو او همداشان نورې ډېرې پوښتنې دي چې باید موږ یې تاسو ته په دغه ویډیوګانو کې ځواب کړو. چینل له ایمیل جوړولو څخه به معلومات درکول کېږي، ایمیل څنګه جوړ کړو، یوټیوب چینل څنګه جوړ کړو، یوټیوب څنګه تر پایه پورې لنډه ده، تر پایه پورې چې هر ډول پوښتنه تاسو سره وه انشاءالله دغه کورس چې کله ټول ختم کړو ستاسو سره به هر ډول پوښتنه ځواب شي او بیا هم که کومه پوښتنه ځواب نه شوه نو تاسو کولی شئ چې زموږ واتساپ ته میسج وکړئ. په ډسکرپشن کې زموږ د واتساپ ګروپونه شته، همداشان زموږ د واتساپ شمیره شته او همداشان زموږ د ټلیګرام چینل شته. تاسو کولی شئ د هر ځای څخه زموږ سره په اړیکه کې شئ. راځئ تاسو دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ. لومړی سر کې نن په لومړۍ برخه کې تاسو ته ښایو چې څنګه کولی شو موږ د یوټیوب چینل لپاره یو ایمیل جوړ کړو په خپل موبایل کې. که چېرته تاسو سره په موبایل کې ایمیل وي خو هغې پاسورډ درته یاد نه وي یا کومه بله ستونزه وي نو هغه تاسو پرېږدئ، تاسو یو نوی ایمیل جوړ کړئ، پاسورډ هم در سره ولیکئ او همداشان ایمیل هم در سره ولیکئ. نن به تاسو ته ښایم چې څنګه جوړ کړو. که چېرته ستاسو موبایل کې لومړی به تاسو پیدا کړئ دلته جیمل چې دا په هر موبایل کې شتون لري. کله مو چې جیمل پیدا کړ دلته به دغه خلاص کړئ، کله مو چې خلاص کړ دغه پاس کونج ګورئ په دې ځای باندې به کلیک وکړئ. که چېرته ستاسو سره په موبایل کې بل ایمیل و د هغې وروسته به لاندې راشئ دلته اډ انادر اکاونټ ګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ تاسو ته دغه صفحه راځي، دلته په ګوګل باندې کلیک وکړئ. کله به تاسو خپل پاسورډ ورکړئ، کله مو چې پاسورډ ورکړ کنفرم به یې کوئ، لږ به انتظار شئ. کله چې انتظار شوئ دلته تاسو ته یو بل انټرفیس راځي. کله چې دغه انټرفیس راغی دلته تاسو وایي ایمیل اور فون فرګاټ ایمیل کریټ اکاونټ، دلته وایي چې که تاسو سره کوم بل ایمیل وي هغه ورکړئ. که ایمیل در نه هیر وي نو په دې باندې کلیک وکړئ او که کریټ نیو اکاونټ وهئ نو دا به دې معنی چې نوی اکاونټ جوړ کړئ. په دې باندې به کلیک وکړئ. فور مای پرسنل یوز زما د شخصي استعمال لپاره ښه د لومړی اپشن ګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. هر کله مو چې دلته کلیک وکړ دلته به تاسو خپل فرست نیم ورکړئ او همداشان لاست نیم به ورکړئ. ما دلته فرست ان لاست نیم ورکړ یعنې ته نوم او تخلص مې ورکړ. دلته نیکسټ باندې کلیک کوم. هر کله مې چې په نیکسټ باندې کلیک وکړ دلته مونت غواړي، ډے غواړي، ایئر غواړي او جینډر غواړي. مونت میاشت غواړي، ډے ورځ غواړي، ایئر کال غواړي او جینډر ستاسو نوعیت غواړي چې کوم ډول یې نارینه که ښځینه. نو را به شئ جینډر باندې به کلیک وکړئ، دلته به میل انتخاب کړئ او همداشان میاشت یوه میاشت به انتخاب کړئ. مثلا ما دغه انتخاب کړئ، دلته به یوه ورځ انتخاب کړئ. مثلا ما دغه انتخاب کړه، یو کال به انتخاب کړئ. ما مثلا 1999 انتخاب کړ. د هغې وروسته تا ته دلته وایي چې اسحاق ویسا 02 جیمل ډاټ کام یا ویسا اسحاق جیمل ډاټ کام یا کریټ یور ان جیمل. لاندې کوم اپشن چې دی هغه تاسو په خپله خوښه جوړولی شئ، دلته به یې ورکړئ چې څه ډول یې جوړوئ. زه دلته وایم اسحاق ویسا 02 جیمل ډاټ کام دغه یو سم دی. نو په دې باندې کلیک کوم. دلته راځم پاسورډ ورکړم. دلته به تاسو یو سټرانګ پاسورډ ورکړئ. څه ډول به سټرانګ پاسورډ ورکوئ؟ تاسو به په انګلیسي کې خپل نوم ورکړئ، د هغې وروسته به شماره ورکړئ او د شمارې وروسته به یوه علامه وکاروئ، مثلا آټ یا دغه د ډالر نښان چې کوم دی یا د هشټګ چې کوم یو وي دلته به یوه وکاروئ. زه دلته اوس پاسورډ ورکوم، یو ویډیو لږ سکیپ کوم. دلته دغه پاسورډ ورکړ، اوس د هغې ورسره راځم مثلا دغه آټ علامه مې ورسره ورکړه. دلته په نیکسټ باندې کلیک کوم. کله مې چې په نیکسټ باندې کلیک وکړ دلته ماته دغه صفحه راځي، بیا په نیکسټ باندې کلیک کوم. دوی وایي چې خپل اکاونټ دې وګوره. نو دلته به تاسو دغه ځای کې اکاونټ وګورئ خو له دې تېر شئ، لاندې آی اګري باندې کلیک وکړئ، لاندې به لاړ شئ. ګورئ دغه باندې یو نوی جیمل جوړ شو، کوم جیمل چې مونږ جوړ کړ. نو په نن ویډیو کې همدغه همدومره بس دی. یوازې تاسو باید په موبایل کې جیمل جوړ کړئ. مثلا دا د یوټیوب لومړنۍ برخه ده نن چې مونږ تاسو ته په دې کې د جیمل جوړول وښودل. راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته ښایم چې څنګه د یوټیوب چینل جوړ کړو، څنګه یې ویریفای کړو، د ویریفای ګټې څه دي، څنګه ویډیو ورته اپلوډ کړو، څنګه ریلز ورته اپلوډ کړو. نو تاسو ته به په راتلونکي ویډیو کې دا ښایم. خو تر هغه پورې زه تاسو ته بله ویډیو اپلوډوم. تاسو زموږ همدغه ویسا خان سکیلز یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او همداشان له نور ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو نور ملګري هم راشي او همدغه چینل سبسکرایب کړي او دوی له دغه چینل څخه ګټه واخلي او د یوټیوب دغه کورس ټول را سره تعقیب کړي. تر بلې ویډیو مو په رب سپارم. الله په امان ښه شي. ښه وختونه.